السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو او ملګرو. دا د یو ځل بیا موږ حاضر شولو چې تاسو ته یو نوی انګلیسي کتاب وړاندې کړو چې دا ریډینګ اینډ وکابلري ډیولپمنټ دی ان فاکټس اینډ فیګر په نوم یو کتاب دی چې دا ډېر زیات مهم کښلی کتاب دی. تاسې هڅه وکړئ چې دغه کتاب د ځان سره پیدا کړئ او انګلیسي ډېر په اسانۍ سره زده کړئ. نو په دغه کتاب کې ډېر پراخه موضوعات دي. تاسې کولی شئ چې دا کتاب په ډېر ښه ډول سره زده کړئ او چې هر چېرته یې تاسو دغه کتاب در سره واخلئ تر څو تاسې وکولی شئ انګلیسي ته پرمختګ ورکړئ. نو دا ډېر ښایسته کتاب دی. دا شپږ کتابونه دي، تقریبا 4 کتابونه دي چې انشاءالله به ټول موږ دلته ختموو که تاسې چېرې زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ. نو لومړنی یونټ دی انیملز یونټ 1، دا یې لومړنۍ برخه ده. په دغه کې به موږ او تاسې دا شیان وایو. کیوي د کیوي دا لیسن 1 دی. دا شیان د موضوعات دي. هغه وروسته ټاپک دلته رادرومي. د ټاپک څخه وروسته دلته یو ځل بیا تمرین دی وکابلري دو put the right words in each blanks the sentences are from the text او دغه شیان د وکابلري نیو کنټیسټ دی. دلته بیا بل مخکې کوېشن دی کمپریهنشن true or false دی مین آیډیا. نو دغه شیانو باندې به موږ او تاسې کار کوو. د تاسو هیله کوم چې تاسې زموږ سره په دې چینل کې ګډون وکړئ. نو دا یو ډېر ښه کتاب دی. تاسې کولی شئ چې دا ډېر په اسانۍ سره همدلته زده کړئ.